بسم الله السلام علیکم ښه راغلی امید دی چې ښه به اوسئ په تېره ویډیو کې موږ خبرې کړې وي موږ موضوع وه انټروډکشن ټو پروګرامینګ موږ په دې باندې خبرې کړې وي چې پروګرامینګ څه شی دی پروګرامینګ لینګویج څه شی دی مختلف وړو موضوعاتو موږ تېره ویډیو کې خبرې کړې په نن ویډیو کې چې زموږ کومه موضوع ده هغه واړه بلډینګ بلاکس دي د یو پروګرام یعنی د پروګرام لیکنې هغه اساسات هغه وړې نقطې چې یو سمپل پروګرام هم بغیر د هغې څخه نشي جوړېدلی هغه موږ سره څه شی دي هغه موږ سره تر ټولو مهم ویریبل دی بیا موږ سره ډیټا ټایپ دی بیا موږ سره کیورډ او کانسټنټس نو په دې ویډیو کې به موږ په همدې اړه خبرې کوو چې ویریبل څه شی دی ډیټا ټایپ څه شی دی کانسټنټ څه شی دی او کیورډ څه شی دی تر ټولو مخکې ویریبل ته راځو ګورئ ویریبل دا یو نیمډ سټوریج لوکیشن دی په چېرته په مین میموري کې کوم چې دا توانایي لري چې زموږ ډیټا څه شی کې سټور کی یعنی د ډیټا د ذخیره کولو وړتیا لري ځان کې او بل تھرو آوټ د ایگزیکیوشن دا چیک کیدلی شي دغه ویلیو د چینج کیدلو وړتیا لري یعنی تغیر کیدو وړتیا لري په همدې اساس ته چې ویل کیږي ویریبل ویل کیږي په روزمره ژوند کې موږ مختلف وسایل استفاده کوو د چی شي د مواد د ذخیره کولو لپاره موږ بوجه استعمالو چې وړ پکې الته پراته وي همدا رقم موږ دغه پرس استفاده کوو چې پیسې پکې ذخیره کوو په همدا ډول موږ دغه د عینه ګوډبې استفاده کوو چې عینه کې پکې وساتو نو موږ مختلف وسایلو څخه استفاده کوو په روزمره ژوند کې چې مواد پکې ذخیره کوو په همدا اساس موږ په پروګرامینګ کې یو ویریبل انټیټي لرو کوم کې چې موږ کولی شو زموږ چې کومه ډیټا ده کوم ویلیو ده هغه پکې سټور کړو که دلته تاسو د پریزنټیشن ته وګورئ دا ما سره چې دی ویریبل دی اوس د هر یو برخه چې کوم ده که ما سره انټ دی که ما سره ایج دی که ما سره 20 دی د اوس وخت لپاره دا اګنور کړئ د هر یو برخه به ورو تاسو باندې پوهیږئ کله چې موږ پریکټیکل پروګرام لیکنې ته ور داخل شو بیا په ډیر اسانه تاسو پوه شئ اوس صرف ذهن کې کېدی چې دا ما سره چیرې یو ویریبل دی انټ ایج 20 ما سره یو ویریبل ده انټ خو ډیټا ټایپ دی اوس به تاسو انشاءالله په ډیټا ټایپ هم پوه شئ نو اوس لپاره صرف دا ذهن کې کېدی چې دا یو ما سره یو ویریبل دی ښه اوس راځو ډیټا ټایپ ته چې ډیټا ټایپ څه شی دی ګورئ تاسو ما یو مثال درکو د ډیټا مختلف اقسام کېدلی شي یعنې مختلفه ډیټا موږ سره کېدلی شي تر څو موږ په هغه ویریبل کې چې کوم زموږ هغه میموري لوکیشن دی هلته سټور کړو که زه ونس اګین تاسو ته ریل لایف انالوجي درکمه ګورئ دا پرس یو خاص مقصد لپاره استعمالیږي او د هغې مقصد څه دی چې دې کې زه یوازې څه ایږدلی شم پیسې پکې ذخیره کولی شم همدا اساس په دې کې ځای نه کې ساتلی شم او ما سره بوتل په بوتل کې زه اوبه ساتلی شم داسې خو نشم کولی چې زه دې کې اوبه وساتم آیا کولی شم نه نشم کولی په همدې اساس باندې دی کې زه پیسې نه ساتم په همدا اساس زه په بوتل کې پیسې نه ایږدم نو ما سره مختلف ډبې یا مختلفې وسیلې دي او په هغې کې زه مختلف شیان ایږدم په همدې ډول ما سره په پروګرامینګ کې ډیټا ټایپ کانسپټ دی چې ما سره دا ویریبل کېدلی شي مختلف ډیټا ځان کې چې کی مختلف قسمه ډیټا ځان کې چې کی هولډ کی نو دې مقصد لپاره موږ چې استعمالو موږ سره ډیټا ټایپ استعمالو په پروګرامینګ کې اوس ډیټا ټایپ کم کېدلی شي موږ سره کېدلی شي انټیجر موږ سره کېدلی شي کریکټر موږ سره کېدلی شي فلوټ همدا رقم موږ سره کېدلی شي ډبل ښه اوس کریکټر انټیجر او فلوټ ډبل څه شی دی ګورئ موږ سره عدات دي عدات موږ سره په دوه درې قسمه دي یو عادت موږ سره چې دی انټیجر دی انټیجر کم عادت دی موږ سره تام عادت دی نو زما دغه انټ چې کم ډیټا ټایپ دی او زه که چېرته ویریبل انټ ویریبل جوړ کړم ما سره به دغه ویریبل چې کولی شي ځان کې به چې سټور کولی شي انټیجر ویلیو یعنې تام عادت به ځان کې سټور کولی شي که ما سره کریکټر دی کریکټر معنا چې کریکټر چې څومره تا سره الفابیټس دي یا تا سره څومره سپیشل کریکټر دي او سیمبولز دي که تاسو د کیبورډ ته وګورئ تاسو ای بی سی دا همداسې سپیشل کریکټر دی دا ټول چې زه چېرته غواړم ذخیره کړم په ویریبل کې زما ډیټا ټایپ باید چې کریکټر وي همدا ډول که چېرته زه غواړم چې سټور کړم اشاریه دار ریل عدات ډیسیمل عدات چې کوم فلوټینګ پوینټ ډیسیمل پوینټ ولري اشاریه دار عدات ما سره ووسي د هغې د ذخیرې لپاره به زه چې کوم د ډبل پلوټ څخه استفاده کوم نو اوس استاذ ته وویلله چې پلوټ او ډبل دواړه
د اشاریه دار عدد د ذخیرې لپاره استعمالیږي. د ترمنځ فرق څه دی؟ ترمنځ فرق دا دی پلوټ ما سره ډیر پریسایز نه دی، یعنی د پریسیشن دقت ډیر کم دی او د ډبل پریسیشن ډیر دی. چیرته استعمالیږي استعمال خو به خیر موږ په پریکټیکل مثالونو کې به ډیر ښه توګه تاسو باندې پوه شئ. خو اوس دومره ځان پوه کړئ که چیرته ما سره داسې یو محاسبه وي، داسې یو کالکولیشن وي چې د هغې چې کوم پریسیژن وي او دقت په هغه محاسبه کې ډیر ضرور وي او زه باید دقیقه محاسبه راوباسم، زه د ډبل څخه استفاده کوم. او که چېرته ما سره دا امپورټ نه وي، دقت ما سره امپورټ نه وي د محاسبې، بیا زه د څه څخه استفاده کوم؟ د پلوټ څخه استفاده کوم. نو دا یې ترمنځ فرق و، دا یې ترمنځ شو فرق و. ښه که زه تاسو وایم د تقریبا پلوټ چې دی د ډیسیمل پوینټ نه 6 ډیجټ ځان کې ذخیره کوي، 6 ډیجټ وړتیا لري او ډبل چې تقریبا اپ ټو 15 وړتیا لري. یو ځل بیا راته په لنډ ډول تکراروم. ویریبل ما سره یو نیمډ لوکیشن دی په میموري کې کوم چې د ویلیوز ذخیره کولو وړتیا لري او ډیټا ټایپ ما سره شی دی هغه کوم ډول ډیټا چې زه غواړم په ویریبل کې سټور کړم د هغې ډیټا ټایپ به ورته زه مشخص کړم چې کرکټر دی، اشاریه دار دی او که ما سره انټیجر عدد دی. که ریل لایف د ډیټا ټایپ زه تاسو ته یو بل مثال هم درکوم. که تاسو کور د تلې پخلنځي کې به ستاسو مورکۍ په یو ډبې کې به شین چای ایښی، په یو کې مساله، دواړه خو نشي کولی چې یو ځای کېږدي که نه. شین چای لپاره یو بیل ډبې استفاده کېږي، د مسالې لپاره یو بل ډبې استفاده کوم. دا ډول که موږ اوبو ته وګورو جامد، مایع او غاز لري، همدا ډول ما سره ډیټا ټایپ دی چې مختلف اقسام لري. نو هیله ده چې اوس به په ډیر اسانه ډول تاسو پوه شئ. یو بله موضوع ده موږ سره کلاسیفیکیشن آف ډیټا ټایپ دی چې موږ سره ډیټا ټایپ په څو قسمه دی. په عموم کې خلک په دوو قسمه تقسیموي چې یو ته پریمیټیو او یو ته نان پریمیټیو وایي. خو موږ به لږ ډیپ لاړ شو او لږ به لاندې لاړ شو. یو ما سره بلټن ډیټا ټایپس دي. بلټن ډیټا ټایپس د هغه ډول ډیټا ټایپس دي چې د پروګرام لینګویج سره خپله وي، یعنې پروګرام لینګویج چې کله جوړېده هغه پکې خپله شامل شوي وي. تاسو په تېره ویډیو کې ما چې بیان سټریسټروپ سی پلس پلس جوړ کړی، نو دا بیان سټریسټروپ کاکا چې دی په دې لینګویج کې چې کړی دي دا انټیجر پلوټ او ډبل بول او وایډ. اوس د دې هر یو ډیټا ټایپ کې مختلف ډیټا ځان کې سټور کوي. کله چې موږ پریکټیکل اگزامپل ته ځو دا به تاسو نور هم ښه پوه شئ. خو ذهن کې کېږي چې موږ سره کرکټر فلوټ ډبل دا موږ سره یو بلټن ډیټا ټایپ دی. بل قسم چې ما سره دی هغه موږ سره چې دی هغه ما سره ډیرایب دی. اوس د ډیرایب معنا څه ده؟ د ډیرایب ما سره چې کوم بلټن دی د دې څخه راوتي، لکه ارې، کرکټر ارې، انټیجر ارې، دا چې د بلټن ډیټا ټایپ څخه راوتي دي. اوس ارې څه شی دی، کرکټر ارې څه شی دی، دا په راتلونکي ویډیو کې موږ په دې باندې تفصیلي بحث کوو. په دې به سیپریټ بیلې بیلې ویډیوګان راځي، تاسو اندېښنه مه کوئ. اوس ذهن کې کېدی چې موږ سره ارې او کرکټر چې دا یو ډیرایب ډیټا ټایپ دی، یعنې راوتي دي. چا نه راوتي دي؟ د بلټن ډیټا ټایپ څخه راوتي دي. یو بل قسم هم موږ سره شته کوم ته چې موږ چې وایو موږ ورته وایو یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ. یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپ دا هغه ډول ډیټا ټایپ دی کوم چې پروګرامر یا یوزر خپله جوړوي. دا ما سره څه کېدلی شي؟ دا ما سره سټرکچر کېدلی شي، اناموریشن کېدلی شي، همدا ډول ما سره چې کېدلی شي، ما سره کېدلی شي کلاس ان آبجیکټس. کلاس آبجیکټس چې دی، سټرکچرز چې دی، اناموریشن. اوس لپاره صرف ذهن کې نمونه کېدی، په ډیټیل کې به هر یو باندې موږ بیله بیله ویډیو جوړو ستاسو لپاره تر څو ورباندې پوه شئ. نو اوس لپاره صرف ذهن کې کېدی چې موږ سره ډیټا ټایپ عموم کې دغه درې ډول لري. یو بل موضوع یا یو بل کانسپټ هغه موږ سره د سایز دی. ګورئ هر یو ډیټا ټایپ ځان ته یو سایز لري. ما سره انټیجر 4 بایټه ځای نیسي په میموري کې. اوس دا 4 بایټ چې ته وایي دا 4 بایټه ګورئ په فزیک کې موږ د اندازهګرۍ واحدات لرو، کیلومتر، متر، همدا رقم سانتیمتر، ملي متر. په پروګرامینګ کې یا په کمپیوټر په نړۍ کې د میموري د اندازهګرۍ واحدات موږ سره چې دي تر ټولو مشهور سره په تاسو جی بي سره بلد دی، همدا رقم بي کې بي. خو وړو څومره چې موږ وړو یونټو ته ځو یا وړو واحدات ته ځو موږ سره بایټ راځي او د بایټ نه هم چې ورکوټی واحد دی موږ سره بیټ چې دي بیټس راځي. اوس بایټ موږ سره چې کوم انټیجر دی دا 4 بایټه ځای نیسي چېرته په میموري کې.
4 بایټه ځینې ځي په میموري کې. دا 4 بایټه بیا یو بایټ چې دی 8 بیټس کې کدي ته ضرب ورکما نو زه کولی شم چې 32 بیټ یا 32 بیټس زه په انټیجر کې سٹور کما. بیټس اوس چې شي د بیټس تر ټولو کوچنی واحد دی چې دا یوازې 0 1 د صحیح کولو وړتیا لري. نو ما سره انټیجر چې 4 بایټه ځینې په میموري کې او دومره که ریل لایف کې تاسو ته اگزامپلز درکم انالوجي یو بوتل ما سره 1 لیټر بوتل دی دغه 1 لیټر بوتل کې خو زه نشم کولی چې 2 لیټر اوبه واچوم یا 3 لیټر اوبه واچوم کولی شم نه هغه اوبه به د هغې نه بار راوځي او توی به شي. همدا ډول زه نشم کولی چې په انټیجر کې د 32 بیټ څخه لوی عدد چې کم سټور کم. تر ټولو لوی عدد چې زه کولی شم په انټیجر کې سټور کم هغه دا دی. تر ټولو کوچنی منفي نه واخله دغه عدد دی او تر ټولو لوی عدد تقریبا دغه عدد دی. نو دومره رینج ما سره لري. په تھروټ د فنډامنټل پروګرامینګ او د کورس کې سپیشل موږ کم ډیټا ټایپ ډیر استعمالو چې هغه موږ سره یو انټیجر دی موږ سره کیریکټر دی چې د کیریکټر ذخیره لپاره استعمالو که موږ سره عدد ریلی یا اشاریه داري موږ د پلوټ او ډبل څخه استفاده کوو. که موږ سره بولین اوس بولین ستاسو نه بل صرف په ذهن کې کېدی دا موږ سره ټرو او فالس سټور کولو وړتیا لري. موږ سره یو بل کانسپټ دی چې هغې ته موږ وایو کانسټنټ. اوس کانسټنټس او ویریبل باید موږ وپېژنو ترمنځ فرق څه شی دی. ګورئ کانسټنټ ثابت په ریاضي کې موږ لرو که ثابت عادات موږ سره دی د پای قیمت دا یو ثابت عادت دی. همدا ډول موږ سره سپیډ اپلایډ یو ثابت عادت دی لکه د پای قیمت زما فکر 3.14 and 15 یعنی 3.14 یو 4 او یو 15 14 نو دا ما سره یو ثابت عادت دی. که چېرته زه غواړم دا په پروګرام کې ولیکم او هغه پروګرام کې زه بار بار استفاده کوم نو زه باید شی لیکم زه به دا ایز ا کانسټنټ استفاده کوم. ایز ا وټ ایز ا کانسټنټ د کانسټنټ په شکل به استفاده کوم. ما سره چې دی زه به ولیکم کانسټ انټیجر ما سره ډیټا ټایپ به ولیکم بیا به د نوم د ویریبل ولیکم. نوم د ویریبل سې دې ته زه راځم د نیکسټ سلاید چې کوم دی موږ په دې خبرې کوو او زه به ویلیو ولیکم. دا ما سره چې دی یو کانسټنټ. اوس د ویریبل او د دې ترمنځ څه فرق دی د کانسټنټ او ویریبل. د ویریبل تھرو آوټ د ایگزیکیوشن اف پروګرام هغه ما سره چې کېدلی چینج کېدلی شي خو کانسټنټ چې ما یو ځل ایز ا کانسټنټ ډیفاین کو ایز ا کانسټنټ ما ولیکو ایز ا ثابت ما ولیکو بیا زه نشم کولی چې دغه عدد تھرو آوټ ایگزیکیوشن زه چې کم چینج کم یا د تغییرېدلو وړ نه دی. مین مقصد مین ډیفرنس هم دغه دی. همدومره په یاد ولرئ. اوس لپاره تاسو همدومره بس دی.